او دغه کې مات شولې ده ګورې ځانو که چېرته د خپلو کورونو مخو ته داسې لږه خواري وکړو نو صحت لپاره به مو ښه وي ښکلې منظرې به مو وي ساعت به مو من تېر وي او بارانونه په خپل وخت کېږي لکه د تل په څېر یو ځل بیا وایم چې په هر ځای کې چې ونې بوټي وي آبادیانې وي خدای پاک په هغې ځایونو کې بارانونه وروي او ولې چې دا د خدای مخلوق دی نو نباتات دي نو په دې باندې خدای پاک حتماً به بارانونه کوي او باید هم په وکړي ولې د خدای مخلوق دی او خدای پاک په خپل مخلوق باندې رحم کوي لکه د تل په څېر زه وایم چې موږ او تاسې مخلوق یو موږ او تاسو نه کله ګناه کېږي او کله چې د خدای حمد و ثنا بیانو کله رانه ظلم کېږي نو خدای پاک رانه خفه وي او کله چې خفه وي بیا راباندې باران نه کوي او که کوي داسې کوي چې بیا نو په ځای د رحم راته عذاب جوړ شي او دوی چې دي تل د خدای پاک حمد و ثنا وایي نو دوی چې د خدای پاک حمد و ثنا وایي په هغې کې به هم زموږ برخه وي نو الله مو ښاد و آباد لره خپلې مخې داسې آبادې وساتئ